دا حدیث شریف راوی چې دی چې هغه بیان یې کړی دی چې هغه نقل یې کړی دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه دی او حدیث د مسلم شریف دی. د دې اصل هغه مین مقصد دا دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وایي هیڅ یو مسلمان دی بل مسلمان ته په حقارت په نظر نه ګوري، په سپکه دی نه ګڼي او دی وهغه ته په کمینه نظر نه ګوري. شاید په هغه هر مسلمان کې یو دی صفت وي سپما او پتا کې نه وي. یو ولی نبی علیہ السلام درې واره وسیله ته بیا اشاره وکړه ورتقوا دلته ده. شاید چې هغه ته ډېر کمزوری حقیر بولي و چاته به په حقارت په سترګه نه ګوري، وای هغه کې به دی صفت وي، په تا کې به نه وي، په ما کې به نه وي، هغه کې به یو دی تقوا وي، په هغه کې به یو ښه سخا وي، په هغه کې به الله تعالی به هغه ته یو ښه دیانت ورکړی وي، یو سخاوت به ورکړی وي، یو تقوا به وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هر مسلمان د مسلمان ورور دی، هغه باندې به ظلم نه کوي. الله تعالی وایي چې ما پر خپل ځان بند کړی دی، ته به پر هغه مسلمان نه کوي. او یو مسلمان به بل مسلمان ته خذالت نه کوي، خذلان به نه کوي، د هغه مدد و اعانت به نه پرېږدي. چې ستا په وس و هغه ته رسیږي یو مشوره یا د خیر خبره یا د لاس یا د دست یا د زبان یو مدد، نو هغه ډېر کېږي، هغه ډېر کمزوری کېږي، ذلیله کېږي، د هغه خذلان به نه کوي، د هغه په حقارت په سترګه به نه ورته ګوري. بیا پیغمبر علیه السلام و خپله سینه مبارکه ته اشاره وکړل التقوا هاهنا، تقوا دلته ده، تقوا دلته ده او تقوا دلته په دې ځای کې ده. د دې دوه مطلب دي. یو مطلب دا دی چې دا تقوا یو امر باطنی شی دی، خفي پټ شی دی، نو په هغه مسلمان کې به تقوا تر تا زیاتې وي، نو ته ولې په سپکه یا په کمزورې سترګه ورته ګورې یا پر هغه زیاتوب کوې یا په هغه ته په حقارت ګورې. دویم مطلب دا دی چې ستا تقوا چې دلته ستا چې ته تقوادار یې، نو بیا ته ولې دی کوې چې هغه ته ګورې. بس دا بزرګي دغه نه ده، بزرګي وایي دغه ده چې هغه یو د کمزوري کسب والا یو کمزوری سړی تا پر ځان و بې بولی چې د پر ما هم بې دی بهتره دی، د بزرګي ده، دغه اصل تقوا ده. او بیا پیغمبر علیه السلام وویل د انسان دپاره دغه شر کافي دی چې نور بد نه وکړي، دغه بد کافي دی چې یو مسلمان ته په حقارت په سترګه وګوري د ضلالت. او بیا یې دا وویل چې ستۍ په مابین کې د اخوت ژوند دی، د کلمې په زنځیر سره تړلی دی. هر مسلمان چې دی حرام دی پر ده باندې د بل مسلمان وینه، او هر مسلمان چې دی حرام دی پر ده باندې د بل مسلمان مال، او هر مسلمان چې دی حرام دی پر ده باندې د بل مسلمان عرض، عزت، ابرو، عزت یې حرام دی. د هغه بل لکه مال سي حرام دی، لکه وینه سي حرامه ده، د هغه بې عزتي به هم نه کوي، دغه عزت هم دغه حرام، الله ما حرام کړی دی. دا نو دا دی چې په هغه معاشره کې هغه اخوت دی، هغه اتفاق دی او هغه اسلامي مساوات دی چې الله تعالی و هر مسلمان ته دغه اسلام کې هغه ځای ورکړی دی، نو ګرد سره یو دی. څوک به سړی به څوک پر چا باندې به ځان به پر چا نه بولي. وعن ابي هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلم، هر مسلمان چې دی اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی، لا یظلمه، پر ده باندې به زیاتوب نه کوي، ولا یخذله، د ده به ترک د معاونتو د کومکو د مدد به نه پرېږدي چې د ده یو وس، یو رایه، یو فکر، یو مشوره ورسیږي. ولا یحقروه، ده ته به په حقارت نه ګوري، په کمینه سترګه به نه ګوري.
التقوا هاهنا بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې تقوا دلته د زړه شی ده ویشیر الی صدره 3 مرار وخپل سینه مبارکه ته اشاره وکړه ول تقوا خو دلته د ګوره د زړه باطني شی دی ته څه په خبر یې هغه سړی به تر تا بي او بحسب امرئ من الشر د انسان دغه ګناه کافي ده دغه شر کافي دی ان يحقر اخاه مسلم چې دی په حقارت ورته وګوري او هغه ورور مسلم ته كل مسلم نبی الاسلام ول هر مسلمان حرام دمه هر مسلمان چې دی پر مسلمان باندې وینه حرام ده دغه وینه بې ذات وکي وماله دغه مال حرام دی وعرضه دغه عزت او ابرو پر حرام ده نو دا رقم د مسلمانانو په مابین کې نبی اسلام د اخوت بیان وکي دا حدیث الفاظ مختصر دي معنا یې چې دا هغه ډیره ده دا ته جوامع الکلم ویل کیږي نبی پاک سم ته الله پاک دی خبرې ورکړې وي چې هغه به الفاظ به کم او د ډیرو معنا به ډک وعن عياذ بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 3 دا بل حدیث دی اغلر زراور دی دا حدیث دا دی سی د جنتی علامات بیانوي او د دوزخی سړي علامات بیانېږي په دې کې چې کوم صفتونه په یو چا کې وو نو بس دا د جنتی سړي علامات الله تعالی به د جنت والا کې او کوم صفتونه چې هغه دي د دوزخ د هغه جلا بیانېږي 5 قسمه هغه بیا دی چې هغه بد صفتونه دي د جهنم والا صفتونه دي وعن عياذ بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 3 د جنت خاوندان او د جنتی صفات 3 صفات دي دا ش صفات چای کی اول نمبر داده ذو سلطان مقسط متصدق موفق هغه سړی چې الله تعالی ودته قدرت ورکړی وي یو مشرتوب ورکړی وي که هغه د ملک پر سطح وي که د کلیوالۍ وي که د کورنۍ وي چې د قدرت والا او د یو طاقت والا د حکمرانی والا وو منګر مقسط عادل د عدل والا متصدق وخلق ته خیر رسیدي موفق الله تعالی د نیکی هغه د نیکی توفیق ورکړی وي یو صفت دا دی دا د جنتی صفت یو څوک زو قدرت وي د طاقت والا وي او یو زورواکه خلق وي د مشرتوب والا وي یو خبره چلیږي یو حکم چلیږي د مشرتوب والا وي د زورواکۍ والا وي منګر مقسطن د عدالت والا وي د خلکو په مابین کې هغه فیصلې یا تقسیمات د عدل د انصاف په پیمانه باندې کې ورچاته خپل حق رسیږي یو متصدق او د خلکو ته د نیکی لارې خبرې او ورکړې کوي موفق الله تعالی د نیکی سبا د غور کړوي توفیق ورکړي وي دغه دی دا د جنتی صفات دی دا په انسان کې د جنتی علامه ده یو دویم د جنتی علامه کومه بوي رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم دویم د جنتی علامه ده د هغه سړی چې مهربان رحیم چې مهربان وي پر چا باندې مهرباني کوي چې د وس رسیږي رحم کوي کرم کوي و چاته عفو کوي او چاته شر رسیږي نیکی پر هغه باندې رحم لري او رقیق القلب زړه نرم وي زړه نرم وي د الله تعالی سم خوف لري دغه د حساب کتاب سهم او پر زړه پر خلکو باندې زړسوانه همي رقیق القلب زړه نرم د چا د پاره زړه نرم وي
چې زړسوی لري لکل ذي قربا و مسلم، د هر قریب دپاره او د هر مسلمان دپاره. پر هر قریب یې زړسوی وي، پر هر مسلمان باندې زړسوی لري. دا د جنتي علامه ده. دویم سړی دا دی. اول علامه کومه وه چې د طاقت و، د قدرت والا وي او د عدالت والا وي، د نیکۍ توفیق الله ورکړی. دویم سړی دا دی چې د جنتي علامه ده چې رحیم مهربانه وي، مشفق وي او رحم دلی لري او کرم لري، مګر رقیق القلب زړه نرم وي. لکل ذي قربا و مسلم، د هر قریب دپاره زړه نرم وي، پر هر قریب خواخوږي لري، پر هر قریب زړسوی لري او مسلم پر هر مسلمان باندې زړه خوږیږي. د دنیا په کوم کنج کې وي، مثال د مسلمان د علامه وي چې اوس د دنیا په یو کنج کې پر یو مسلمان ظلم کیږي، په فلسطین کې مسلمان دی، په بل ملک کې دی، په دنیا کې. زموږ دلته په دردمن یو یا زموږ یو وس رسیږي، موږ یې ورسوو، یا د پیسې یا د چاندې یا د دعا. دغه دی چې هر قریب پر هر مسلمان باندې به زړه خوږیږي، زړه به یې نرم. دا د جنتي علامه. دعا. دریم د جنتي علامه نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې ذکر کړ هغه دا دی: عفیف متعفف ذو عیال. عفیف دا معنا پاک به وي د حرام څخه، د حرامو ګویانه څخه، د حرامو خبرو څخه، د حرامو خوړلو څخه، د حرامو وینا څخه، د حرامو کتلو څخه، د حرامو اورېدلو څخه. عفیف پاک وي. د چی څخه پاک وي؟ د حرام. حرام خوړل، حرام اورېدل، غیبتونه، بلایو چپه او راسته خبرې اورېدل، یا مثال سروزونه او ګانې او دې شان اورېدل، نو یا هغو ته غوږ نیول، یا هغو ته کتل. عفیف د جنتي علامه کومه ده؟ عفیف. عفیف په چی ته ویل کېږي؟ پاک د حرام څخه. حرام خوړل، حرام اورېدل، حرام ته کتل، حرام لیدل، حرام اورېدل، د دې څخه پاک وي. متعفف د سواله څخه پاک وي، و چاته لاس نه زغري، سوال نه کوي. دا د جنتي علامه ده. یوار خو د حرامو پاک، دا د جنتي علامه ده. دا د جنتي علامه ده. متعفف د سواله څخه هم پاک و، سوال یې چاته نه کوي، چاته یې لاس نه زغاوي. او ذو عیال د عیالدار هم وي، د عیال والا وي. یو سړی وي د حرامو څخه هم ځان راګرځولی، د سواله څخه هم ځان راګرځولی، یو خپل لاس پښې غورځي، یو ګزاره کوي، مګر ذو عیال عیالدار هم وي، عیال هم په پسې وي، د سواله هم ځان منع کړی وي، یو خپل محنت کوشش کوي. دا د جنتي صفات دي. دا د جنت علامه ده. الله تعالی دې د جنت ورکړي. دا درې قسمه دا د جنتیانو صفات. او ځینې دی دي چې هغه د اهل نار دي، د دوزخي صفتونه دي. کوم دی؟ نبی علیہ السلام ول اهل النار خمسه، د اور والا د جهنم د دوزخي بیا 5 صفتونه دي. اول نمبر دا دی، اول سړی ضعیف الذي لا زبر له، کمزوری عقل، دونه کمزوری عقل. د دې معنا دا ده، اوس خو یو سړی به خدای به عقل پیدا کړی وي، دا ولې دوزخي علامه ده؟ د دې معنا دا نه ده. دا معنا دونه د عقل کمزوری دی، لا زبر له، چې دلره دونه عقل نه وي چې د حرامو پرابند سي. دونه عقل لا نه لري چې د حرامو څخه د ناروا څخه دی بند کې، دونه عقل کې نه وي. او الذین هم فیکم تبع، د بل چا په بل چا پسې وي. دغه د دوزخي علامه ده. دا د ښه صفت نه دی. څنګه چې د بل پر درګاه باندې غلامان دي، یا د بل پر درګاه باندې خادمان دي، یا د بل پر درګاه نوکران دي، یا د چا بایګاټان دي، یا نیس په پسې وي، بیا نو دی لا یبغون اهلا ولا مالا، نه خپل اهل طلبي
نه خپل واده جوړوي، نه خپل حلال نکاح واده ځان ته برابروي، ولا مالا نه ځان ته د حلال مال بندوبست کوي. د بل چا پسې وي دا معنا داسې د خېټې ډکېدل مطلب وي، د نس ډکېدل وي او د خواهشاتو پوره کېدل وي، هغه که حلال وي که حرام وي، دوی د بل چا پسې دي، د بل چا تابع وي. دا د جهنمي علامه ده. خپل نه اهل طلب کی، نه خپل کور جوړوي، نه خپل مال جوړوي، خپل مال ذریعه نه یو خپل دنیایي مفادات، خپل دنیایي کار ځان ته جوړوي، نه خپل کور جوړوي. دوی د بل چا په یو مشر، په یو بل چا خادمان دي یا د یو چا پر دربار ګرځي. د دې معنا دا ده چې هلته که څنګه خپل نس ډکېږي، خپل خواهشات په ناروا طریقه پوره کېږي، دی یې هلته د سره کوي، خپل هېڅ شی بنیادي نه لري. دا امانه ده. د دې مطلب دا سلو چې دا ضعیفه خلک وي، یو وار خو خپل دونه عقل کې نه وي او د بل چا تابع وي، د هغه غلامانو خادمانو نوکران دي، نو هغه باندې هغه ناروا پکوي، هغه غلا پکوي، هغه د بل چا ناموس په لوټوي، هغه د بل چا مالونه په خوري، صدق کوي. لکه دا ځینې خلک صدی دي چې ډاکي و غلاوي و هر څه خواهشات کوي، په ناروا په پوره کوي، دوی یې تابع دي، دوی یې بس دا نوکران دي، په پسې دي. دغه د جهنمي دا د دوزخي علامه ده نبی اسلام. او دویم سړی نبی اسلام ول چې د جهنمي علامه ده خائن دی. الخائن الذي لا يخفى له طمع، هغه خائنان چې دونه شی نه ځین پټېږي، که څه وان دقه که دی لږ الا خانه، که دی معمولي شی باندې په لاس ورسي، یو دینار یو روپۍ په لاس ورسي، لا هم خیانت کوي. خائن دی، د خیانت والا دی. دا د دوزخي علامات. او دریم کم دی د جهنمي صفات نبی اسلام ورجل هغه سړی دی لا یصبحو چې نه سهار کوي ولا یمسي نه ماښام کوي، که سهار یې که ماښام یې، مګر الا و یخادعک ستا سره په چم کې. که سهار وي که ماښام وي، د دغه مطلب وي، دغه هدف دی چې د یو مسلمان ورور د یو چا سره په چم کې دی، دغه چا سره په چم کې دی. عن اهلک و مالک، که دغه اهل وي که دغه مال وي، چې دغه ته څنګه یو ناجایزه طریقه جوړه شي چې هغه ځین لوټ کړي، دغه ته ویل کېږي چې د چا سره په چش کې وي، هغه د چا سره په خدعه کې وي، په چم کې وي ورسره، چې د یا د مال په لاس راسي، یا د اولاد په لاس راسي، یا د کور په لاس راسي. دا درې. څلورم پیغمبر علیه السلام دا راوي وایي چې زما شک دی، ذکر البخل، بخیل یې ذکر کوي، او الکذب که د دروغجن ذکر کوي، چې بخیل او که دروغجن دواړه بد صفتونه دي. دا زما شک دی چې نبی علیه السلام بخیل ذکر کوي که دروغجن ذکر کوي. بخل و هغه ته وایي، بخیل سړی و هغه ته وایي چې پر ده کوم خپل حقوق دي هغه تر ځان نشي تېرولی. مثال کې طور زکات، وسیله رحمي د قریبه سره، او صدقات، او دغه لکه سسایه یا لکه اضحیه، هغه د خدای د طرفه سي پر ده باندې لازم دي. دغه فریضه د ځانه نسي جلا کولی، نه زړه یې نه پرې کېږي، دغه ته بخیل وایي. دا نه دی بخیل خامخا چې دی ډېر صدقات نه کوي، ډېر خیراتونه نه کوي، نه دی کوي، دا ته بخیل نه وایي. بخیل دا ته وایي چې هغه خدایي شیان چې پر ده دي هغه د ځانه باندې د ځانه څه زړه نسي لرې کولی، زړه یې نه پرې. نو زما شک دی دا راوایي چې نبی اسلام بخیل ذکر کوي، او الکذب که دروغجن ذکر کوي، چې دروغجن هم دی بد شی دی. ملایکې یو میل زنځي چې دروغ وایي، د خولې څخه بدبویي ملایکې. او پنځم مې ذکر کوي الشنزیر الفحاش. شنزیر ویل کېږي بد اخلاقه فحاش. دغه بد صفت دی چې سړی دغه وي چې څوک چاله نسي ورتلی، لار ځین چپه کوي، مخ ځین اړوي، چې بد اخلاقه دی. او فحاش دی، بد وایي، بدرکه خبرې کوي، ښکنځل کوي، او فحش وایي. او شنزیر په عربیت کې
سیء الخلق ته وایي سیء الخلق بد اخلاق والا وي چې بد اخلاق وي دی اخلاق وي چې څوک ژوندی نشي ورتلی چې څوک وایي چې ښه دی چې مخ مې ځینې واوړي مخ ځینې چپه کړم یا به یو څه راته ووایي یا به یو څه ورته ووایم دی شی دی دغه نبی علیه السلام دا د جنتي علامات نه دي دا د دوزخي علامات دي دا شی علامات نه دي وعن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام دا وایي چې ګوره د هر مسلمان دپاره چې تا یو شی زړه غواړي بس د بل مسلمان دپاره به مغه خوښوې ستا دا زړه غواړي چې زما ښه کاربار وي زما کې دیانت وي زه تقواداره یم زما خاتمه په خیر وي زه د قبر د سختیو څخه په امان یم زه د قیامت د ورځې د عذابو د پوښتنې څخه زه خلاص یم زما یو صالح اعمال وي زما ته یو اسانه ژوند وي ما دپاره په جنت کې اعلی مقام وي بس تا به د بل ورور دپاره م غواړي زه وسایم دا به د بل دپاره م غواړې دا صفت دی د مسلمان وعن انس قال انس صاحب روایت کی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په بل حدیث کې والذي نفسي بيدي قسم دی زما په هغه ذات چې زما نفس د هغه په قبضه کې دی لا يؤمن عبد تر کامل مؤمن نشي جوړېدلی تر هغه وخته حتی یحب لاخیه چې د خپل ورور دپاره مسلمان دپاره به هغه شی خوښوي ما یحب لنفسه چې کوم د ځان دپاره غواړي د ځان دپاره غواړي هغه به دا مسلمان ورور دپاره هم غواړي مثال د ځان دپاره دی کامیابي غواړي ښه نیت غواړي ښه نوم غواړي دی خپل نیکنامي غواړي دی صالح اعمال غواړي دی صالح اولاد غواړي دی خپل ښه کاربار غواړي دی وایي چې زه د یو قبر د آخرت د بوج خلاص یم بس هغه مسلمان به هم دغه په حق کې به هم د غونه خیر خواوي واخر دعوانا الحمدلله